اولنی سوال دا ورور کړی دی چې آیا د طواف دپاره او د سعی دپاره د صفا مروه په منځ کې دې دپاره طهارت او اودس شرط دی او که نه؟ یعنې داسې والا سوال چې آیا لازم دی چې یو سړی طواف کې او صفا مروه کې او دی دی اوداسه په حالات کې؟ الجواب، د اکثرو علماو دا قول دی چې د طواف دپاره اودس چې دا شرط دی، یعنی دینه بغیر اودس دینه د اودس نه بغیر طهارت نه بغیر طواف نه صحیح کیږي. او دا د امام احمد، امام مالک، امام شافعي درې وړو قول دی. او هغوی د دلیل پیش کوي، وایي حدیث کې راځي چې الطواف بالبیت صلات، دا طواف د الله د کور نه کول دا همداسې لکه مونځ، نو لمانځه دپاره طهارت شرط دی. دا شان هغوی وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله طواف کوو نو اودس یې وکړو. او یو حدیث کې داسې هم راځي، دا هم پیش کوي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې کله عائشه رضی الله عنها باندې د حج په دوران کې د حیض بیماری راله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته افعلي ما يفعل الحاج غیر الا تطوفي بالبیت حتی تطهري. حجیان چې کم کار کوي ته ورسره کوه، خو طواف به نه کوې چې څو پورې پاکه شوي نه. دا د بعضو علماو قول دی، جمهور العلماء یعنې اکثر علما دا. او بعض علما وایي نه، وی دا اودس چې دی دا د عفوا د طواف دپاره شرط نه دی. او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی، او شیخ الاسلام ابن تیمیه او نور ډېرو محققینو دې له ترجیح ورکړې ده. هغوی دا وایي لکه هغه حدیث چې کوم هغوی پیش کوي چې امام ترمذي راوړی دی چې طواف داسې لکه مونځ، وایي دا حدیث سندن صحیح نه دی، دا مرفوع نشته، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده کړې. هر چې دا خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله طواف کو نو اودس چاردام به کو، نو دې نه دا نه واضح کېږي چې دا لازم دی، ځکه چې دا خو د هغه طریقه وه لکه هر منزله به هغه اودس تازه کو. نو آیا اودس هر منزله کول اگر که اودس دا واجب دی؟ نه، مستحب دی. او وی رسول صلی الله علیه وسلم چې عایشې ته ویلي دي چې ته هر څه کوه سوای د طواف نه، نو دا یو ته دې دپاره ویلي دي ځکه چې حایزه زنانه جومات ته دننه نشي تللی. دا یو ته دې دپاره نه دي ویلي چې ستا یعنې طهارت نشي ته طواف نشي کولی، خو ته به جومات ته ځي طواف دپاره. او کومه زنانه باندې چې حیض وي نو هغه جومات ته دننه نشي تللی. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی رسول صلی الله علیه وسلم سره لوی مخلوق حج کړو حجة الوداع کې، او ډیرو صحابه کرامو سره عمرې کړي دي. که چېرته د اودس چاردام د دې طواف دپاره ضروري وی نو هغه به بیان کړی وی، عام بیان به یې کړی وی، خو داسې څه بیان نه دی راغلی. چې کله به کې سړی سوچ وکړي نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول دا مضبوط ښکاري، او شیخ الاسلام ابن تیمیه تحقیق ته نور محققین علما دا که دلیل په رڼا کې وګورو دا زورور ښکاري. او احتیاط دی کې دی چې د جمهورو په دې قول باندې عمل وشي، ځکه چې کار ګران نه دی، مشقت پکې نشته. یعنې ته خو هسې هم ځې عمرې له او دومره ته تکلیف تېروي او داسې اردام ورسره وکړه، نو احتیاط ته، یعنې ته د اختلاف نه ووتې. اختلاف د علماو نه د وتو لاره څه شوه، یعنی چې اودس وکړه او طواف وکړه، نو د دواړو په نیز باندې ستا طواف څه شو؟ صحیح شو. دا اولني قول ول او که دویم قول ول، دواړو په نیز ستا طواف صحیح شو. ها د دې یو فایده کېدی شي د دې دویم قول هغه دا، لکه اوس مثال کې یو سړی د حج په دوران کې د سمه ګڼه ده او د اودس مات شو، طواف په دوران کې د اودس مات شو. اوس که دی بیا ځي بیا نشي راتلی، یعنې که لاړ اودس چاردنه به یا روجو آخري ورځو کې یا بیمار دی یا عمر یې زیات دی، نو بیا دله په کار دی چې په دغه قول باندې عمل وکړي. خیال م دی که نه دی؟ او نور احتیاط څه کې دی؟ اودس وکړي. هر چې صفا مروه ده نو د دې دپاره خو اودس چاردام شرط نه دی، دا خو د اتفاقي مسله ده، د ائمو منځ کې اتفاقي ده. د صفا مروه دپاره اودس شرط نه دی، خو غوره دی. او که څوک وکړي یعنې سعي صفا مروه
بغیر اودس نه نو عمره څه ده؟ صحیح ده. پوه شوې په دې مسله کې؟ د دې نه یو غټه مسله راووته، دا کومه مسله چې ما تاسو ته واضح کړه، په څه پوه شوئ؟ موږ په دلیل پسې ګرځو. بارک الله فیک. موږ په څه پسې ګرځو؟ په دلیل پسې. بله خبره ته وکړمه، اکثر د عوامو یرو څه ووایو د چا ومنو دا مولیانو موږ ګډوډ کړي. ګوره مولیان څوک نه ګډوډ کوي، یعنې دا علما ټول یو شان نه دي، د دوی ذهنونه یو شان نه دي، دوی سوچ یو شان نه دی. اوس وګوره دغه درې علما، درې امامان د امت او دوی سره نور اکثر علما، هغوی دغه دلایلو ته ګوري، دغه جواب یې ورکړی دی. بل طرف ته هغوی خپل دلایل بیانوي. نو مقصد د دې علماو دا نه دی چې دا خلک ګډوډ کړي، هغوی دلیل ته ګوري، فتوا ورکوي. نو کیدای شي د ده دلیل او د هغه په دلیل کې صحیح فرق یا استدلال کې، یا د ده دا کمزوری، د هغه زوروري قول، د هغه کمزوری د ده زوروري. انسانان دي ټول یو شان نه دي که نه. موته به څه کوو؟ دلیل ته به ګورو. موته به څه ته ګورو؟ دلیل ته به ګورو. هسې دې کې یو بله فایده، یو خو دغه شو، بله فایده موږ څه وایي چې چا وینا زوروره ده؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله. دا رد دی په هغه خلکو باندې چې موږ باندې دا بهتان لګوي چې دوی د امام ابو حنیفه ګستاخي کوي او دوی امام صاحب نه مني او دوی دا نه مني. دا چا ویلي دي؟ موږ ټول امامان منو الحمدلله، خو د دلیل نه بره نه منو. دا خو ته ښه واضحه وایم، که دلته پاکستان کې وي، انډیا کې او که امریکا کې وي، هر ځای کې په هر زمانه کې رہتے ہوں، په هر حال کې رہتے ہوں چې په دلیل د پاسه دله څوک نه منمه. ځکه چې کله قرآن آیت راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث راغی او بیا د صحابه کرامو قول راغی او وینا راله، نو د دې نه دله بل امتي څوک زورور نه منم. که زما خبره غلطه ستاسو هم دغه سوچي، که نه ستاسو را بدل دی. د امتی وینا زورور کېدی شي د قرآن او د حدیث نه نشي. یا امتی صحابي امتی دی، خو د عام امتی خبره او د صحابي په خبرې منځ کې اختلاف راغی، چا هغې له به ترجیح ورکړي؟ صحابي له ولې؟ ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې لیدلی دی او د هغه شاګرد دی، د هغه د مدرسې نه فارغه دی. نو د ده دا قول، د ده دا فعل غوره دی د وروستو راتلونکو راو. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو کس وي امام صاحب که ستاسو خبره د الله د خبرې خلاف راشي، دې دا مطلب نه دی چې تا به قصدن خلاف کړه، مطلب یې امام صاحب فتوا ورکړه، وروسته دلیل ښکاره شو چې یاره فتوا داسې پکار وه، نو موږ به څه کوو؟ وایي زما خبره به دیوال له راواچي، د الله خبره به مني. وی امام صاحب که ستا خبره او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره بل طرف ته او ستا یې بل طرف ته څه به کوو؟ وی زما ده به دیوال له راواچوي. وی امام صاحب که ستاسو خبره یو طرف ته بل طرف ته صحابه کرامو خبره، وی زما ده به دیوال له راواچوي. وی امام صاحب که د یو تابعي خبره یو طرف ته بل طرف ته ستایي، وی هغوی هم سړي دي او زه هم سړی یم، نو بیا به ګورئ چې له چا سره دلیل مضبوط دی. دا امام صاحب تربیت کړی. اسی دعوی چغې وایي چې د امام صاحب په مذهب یې پوه نه وي چې د امام صاحب مذهب څه دی، او ځکه خپلو شاګردانو ته دا ویلي امام صاحب. وایي زما هره خبره مه لیکئ، ګوره زه نن یو خبره وکړم سبا یې بدلولی شم. ولې بدلوئ سبا؟ دلیل ورته ښکاري، ځکه چې امام صاحب په دلیل پسې روان دی. وایي زه نن یوه فتوا ورکړم، سبا له ماته دلیل یو بل دلیل میلاو شي، یو مضبوطه خبره بله میلاو شي، زه سبا ووایم چې بهی زما هغه پرونۍ خبره کمزورې وه. نو دا صرف امام ابو حنیفه نه، بلکې د دین چې څومره امامان دي، او دا صرف څلور نه دي، څومره امامان چې د دین تېر شوي دي، که هغه فقها دي او که هغه محدثین دي، هغو ټولو د امت تربیت په دې کړی دی چې ترجیح به څه له ورکوئ؟ هغه به قرآن او حدیث له ورکوئ. دا نه چې ته د یو چا خبره دې رانیولې به یې پسې روان یې. لکه امام شافعي رحمه الله یو پیر حدیث وي، نو هغه شاګرد ورته ووایي دا حدیث صحیح دی، یعنې تاسو څه وایئ چې دا حدیث صحیح دی او صحیح دی، نو ستاسو رایې څه ده؟ یعنې تاسو همدقه څه وایئ کوم چې حدیث کې دا سوال دی. حدیث صحیح دی خو ستا رایې څه ده؟ او غصه شو، دا مخې وي تک سور شو، وي تا ته زه نصرانی ښکارم؟
که تا ته زه مجوسی ښکارم تا ته زه یم د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی او صحیح دی او ته ماته وایې ستاسو سرای ده ته دا وې که نه وې چې حدیث دی او صحیح دی نو بیا پکې تپوس هسې ضرورت دی چې ستا سرای ده خو دقه ده که نه کومه جري حدیث کې ده نو امامانو تربیت داسې کړی چې هغه وروسته خلکو کې جوړه شوې ده او دا امامان او د قیامت په ورځ به د دوی لاسونه او ګریوانونه د هغه مولیانو به وي چې کومو عوامو ته دا خبره ښوولې ده چې یاره داسې ورته د امامان پیش کړي لکه دا چې د یو بل دشمنان او لکه دوی چې دا دین تقسیم کړی نه هیڅ چا دین نه دی تقسیم کړی امام ابو حنیفه د دین تشریح کړې ده وضاحت یې کوو امام شافعي وضاحت کو امام بخاري وضاحت کو امام مسلم وضاحت کو امام احمد امام سفیان او دې ټول وضاحتونه کول یو هم دا نه دي ویلي چې دا زما مذهب دی او دا راونیسئ بس لکه زه اوس دلته ناست یم حاشا وکله چې زه د هغوی په شان یم هسې یو مثال تاسو له درکوم زه دلته ناست یم څه دپاره د قرآن او د حدیث د وضاحت دپاره چې زه د خپل ملګري د خپل وروڼه د خپلې خویندې زه په دین باندې پوه کړم د الله په توفیق سره خدای خو دا مطلب نه چې زما ځان له یو مذهب شو او بس جدا شو دا هغه کسان شو چې څوک مثال کې د ابو حسن شاګردان دي دوی ځان له مذهب او د هغوی ځان له دا امامانو او د دین مشرانو دا کیسې موږ ته نه دي ښوولي دا خو وروسته د مولیانو بعضو موږ ته داسې نقشه جوړه کړې چې لکه دا امامان د یو بل څه دشمنان او ځکه ګوره د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د فقې بعض کتابونه راواله چې وروستنو مولیانو لیکلي دي نو به یې کې څه وایي وی خبره زمونږ مذهب کې داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې او زمونږ خبره داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې او زمونږ خبره داسې ده او په دې کې رد دی په شافعي باندې لکه دا خو تاسو سمه دشمني جوړه کړې ټول رد دی په شافعي باندې رد او هغوی دغه قصه کوي رد دی په ابو حنیفه باندې او رد دی په احمد باندې او په مالک باندې نو دا مسله کوم ځای کې جوړه شوه وروستنیو کې جوړه شوه ځکه یو کس قصه کوله وي دوه سپین ګیري ناست وو د یو بل سره خبرې کولې جومات کې وی دا یو وی چې شافعي صاحب ناست وو د امام شافعي نوم ولې نه ورته سپین ګیري وی شافعي صاحب ناست وي چې ښځې سره چې لاس ولګي نو اودس ماتېږي او وی د هغه ځینه پې زموږ د امام صاحب راودنګل اوس امام صاحب د امام شافعي سره ملاوي شوی کوم ځای کې دی دې ته ګوره ځکه چې یو نیم سل هجري کې امام ابو حنیفه وفات شوی دی او په یو نیم سل کې امام شافعي پیدا شوی دی خو دوی دې نه دي خبر او وایي چې هغه پې د هغه ځینې راودنګل وایي چې څنګه حق یې رانې کوي دا وار پارې ته خطا کړ نو داسې نقشه موږ ته جوړه شوې ده چې دا امامان او دا مولیان د یو بل څه دي دشمنان نه دا د یو بل وروڼه وو دوی د یو بل سره محبت کوو او دوی دعوت ده کوو چې امام پرېږده او پلانې لکه دغه به وي د امام احمد بن حنبل و امام پرېږدئ او زعیم پرېږدئ او پلانې امام او پلانې هم پرېږدئ علم د هغه ځینه واري د کوم ځینه چې دقه امامانو اخیستی دی څومره خوږه خبره امامانو د کوم ځینه دین اخیستی دی قرآن او د حدیث یو هم دا نه دي ویلي چې ما پسې را روان شي نو الحمدلله موږ هم په دقه منهج یو دا پې نن یو ښکلی مثال تاسو مخې له درغی چې هغه درې امامان د هغوی یو وینا ده امام ابو حنیفه بله وینا ده دلایلو کې چې سړی سوچ کړي د امام صاحب دا قول مضبوط ښکاري ځکه چې موږ کې دا تعصب نشته چې موږ د پلاني په مذهب یو د پلاني په مذهب یو او احتیاط څه کې دی احتیاط او دس کول ځکه چې احتیاط او دس ته وکړو نو ته د اختلاف نه